رڼا رڼا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصیر احمد احمدي ناول دی چې زه حکمت ارین درته وړاندې کوم. بوړبوکۍ له ځان سره خاورې او خځلې راټولولې. کله چې په دښته کې ولاړې ونې ته ورنږدې شوه یو هلک منډه کړه او له خولې څخه یوه چیغه راووته. هله پیریان! یوې نجلۍ په بیړه بوړبوکۍ ته وکتل. رنګ یې ژیړ شو. څو ګامه یې واخیستل. ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې پټه شوه. بوړبوکۍ څو دورې وخوړې. بیا د ډنګرو میږو او وزو په منځ کې تاو راتاو شوه او خپله مخه یې ونیوله. نجلۍ ودرېده. له خپلو سترګو څخه یې خړ او سپیره ویښته لرې کړل او په بوړبوکۍ پسې په ویره وکتل. هلک په بیړه ورنږدې شو. په حیرانۍ یې وویل: ته خو یې حلاله نه کړې؟ نجلۍ میږو او وزو ته سترګې ورواړولې. کله چې روغې ورته ویسېدلې په څېره کې خوښي راټوله شوه. بیرته یې د ونې تنې ته خپل خوار ولي ولګول. سر یې وځړېد او فکر په مخه کړه. هلک په خوشکه یا غوسه وویل: ته په منه یې، هیڅ بلا دې نه وهي. نجلۍ غلې وه. هلک زیاته کړه: ما د بوړبوکۍ په منځ کې د پیریانو خبرې واورېدلې. ویل یې چې دا کرغېړنه په حلالېدو نه ارزي. د نجلۍ سر ځوړند و. هلک له خپلې غاړې څخه لینده خلاصه کړه. یوه ګېټه یې پکې کېښوده. د نجلۍ خواته یې ونیوله او ویې ویل: ودې ولم؟ نجلۍ سترګو ته لاس ونیو. هلک لینده یوې چرمښکۍ ته ورواړوله. پر هغې وار وکړ خو چرمښکۍ په یوه ګڼه سپانده کې ننوته. شېبه وروسته یې په لوړ غږ وویل: ای چینجنې، مالونه راوګرځوه. نجلۍ سر هس کړ. په بیړه ولاړه شوه. منډه یې کړه خو یو دم پر خپل ځای کېناسته. خپلې لوڅې ښۍ پښې ته یې لاس ونیو. د هلک سپږمې وپړسېدې او په کاوړ یې غوسه یې چیغه کړه: ژر کوه د سپي لورې! نجلۍ په رېږدېدلې غږ وویل: پلار ته مې مه تېرېږه. له دې سره یې د غوږ تر څنګ د ګېټې د تېرېدو نرۍ شڼا واورېده. د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. په خپلو تېرو نوکانو یې له پوندې اغزی وایسته او د یوه سیرلي خواته ګړندۍ روانه شوه. څو ځله د سیرلي مخې ته ودرېده خو سیرلي ټوپونه وهل. نه یې نیوی ورکاوه او نه هم نورو میږو او وزو ته ورګرځېده. نجلۍ بې حوصلې شوه. ځمکې ته یې لاس کړ. یوه کوچنۍ ډبره په ګوتو ورغله او ورسره د سیرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه. نجلۍ ستړې وه. بې سېکه وجود یې لړزېده. بیرته توت ته ورنږدې شوه او سیوري ته کېناسته. خو دې لا دمه نه وه جوړه کړې چې څڼو ته یې ګوتې ورولوېدې. نجلۍ کوکه کړه. په تشو کې څو درانه دردونه تېر شول. بیا یې په ژامه یو سوک وخوړ او پر خاورو پړمخې پرېوته. هلک چیغه کړه: تا زما په سیرلي وار وکړ؟ هغه یې په 1800 غوښت. خرې له غړې په منې ته ودرې، مور به مې څڼې دروش کوي. نجلۍ سر هس کړ. له پزې نه راوتله وینه یې د لمر رڼا ته وځلېده. منډه یې کړه. په یوه لویه ډبره کېناسته او په چیغو چیغو یې وژړل. ښه شېبه یې اوښکې تویې کړې. بیا یې په نهیلۍ دښتې ته وکتل. لرې په یوه موټر پسې سپېره دوړه روانه وه. وروسته یې مخامخ پرتو غونډیو ته سترګې ورواړولې. په یوه هسکه شنې زرغونې جنډې رپېدلې. هغې تر ډېره هدیرې ته وکتل. بیا یو سوړه سویلی ویست. بیرته یې د دښتې خواته ورمیخ کوږ شو. 2-3 شله ګامه لرې یو موټر ته 3 تنه ولاړ وو. وروسته 2 کسه د دوی خواته ور روان شول او درېیم یې د موټر بانټ ودراوه. هلک له ځان سره وډونګېد. راغلل. له دې سره یې د میږو خواته ګړندي ګامونه واخیستل. خو شېبه وروسته یوه ښځینه غږ ځای پر ځای ودراوه: دلته راشه ګرانه. هلک په حیرانۍ سره شاته وکتل. د توت سیوري ته یوه سرتور ښځه او یو په ونه لوړ نارینه ولاړ و. هلک په بیړه وویل: زموږ ژبه مو زده ده؟ دنګ ځوان ښځې ته وکتل. دواړه مسک شول. سړي وویل: زه جمال یم او دا هم ګلالۍ نومیږي. ستا نوم؟ د هلک په ترې نیولې خړې شونډې وخوځېدې. بازو. وروسته یې خپله خبره پسې وغځوله: تاسو د امریکایانو یعنې امریکایانو غوندې ښکارئ، خو دوی بل رنګه خبرې کوي. له ټوپکو سره راځي. لمنې نه لري. نور مو فرق نه سره کېږي. سړي په خندا وویل: د چا زوی یې؟ د جانداد. کوم جانداد؟ د ملک عبدالکریم د کلي. د سړي خندا زور ونیو. ای زوروره، ته خو کلیوال وختې. هلک په حیرانۍ سره هغه ته وکتل. سړي خپله خریلې زنه وګروله او ویې پوښتل: خو پلار مې دې پر ځای رانه وړ؟ هلک په غرور وویل: پلار مې ټول خلک پیژني. د سرونو په جوړولو کې نوم وړی. سلامت 3 کلی ولس لري. سړي په خندا غېږ ترې تاو کړه. د هلک تور تنده یې ښکل کړ او په مینه یې وویل: ښه نو ته باز محمد یې؟ وروسته یې ښځې ته مخ ور واړاوه. دی په 80 کې پیدا شو. ښه مې په زړه دی. پلار یې په خوشحالۍ کې سینځلې وویشلې. وروسته مو په زور ډول پرې راوویست خو طالبان خبر شول. دی یې وډباوه او ډول ته یې برچې ور واچولې. زه په هماغه کال له کوره ووتم. ښځې په خپلو ژېړو او لنډو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. په خواشینۍ یې وویل: خو د ده عمر تر 10 کلونو کم ښکاري. د سړي پر نریو شونډو یوه ترخه مسکا تېره شوه. د دې وطن ماشومان همداسې دي. هلک ښځې ته وکتل او بیا یې سړي ته مخ ور واړاوه. دا دې څه ده؟ نامزاده. څه؟
کوژدنه نو بیا یې څنګه در سره ګرځوې؟ دا ځل ښځه په خبرو کې ورولوېده. ولې؟ تاسو خو واده نه دی کړی؟ د ښځې نرۍ وروځې سره ورغلې. اوږو ته یې ټکان ورکړ او په حیرانۍ یې سړي ته وکتل. سړي وخندل. 4 میاشتې وخت لري، په هر څه به پوه شي. ښځې ته خندا ورغله. د غاړې بکس ته یې لاس کړ او یو بوتل یې راویست. هلک په بیړه وویل شراب دي؟ ښځه موسکه شوه. نه، اوبه دي. دې ته معدني اوبه وایي. له دې سره یې بوتل هلک ته ونیو او په مینه یې وویل تږی یې؟ هلک یو 2 ګامه شاته شو. ښځې 2-3 غړپه اوبه وڅښلې. بیرته یې پر بوتل سرپوښ تاو کړ او په بکس کې کېښود. بیا یې په رمې پسې وکتل، خو وروسته یې نجلۍ ته پام شو او له هلک نه یې وپوښتل هغه دې خور ده؟ هلک تندی تریو کړ. نه، زموږ مزدوره ده. څه نومیږي؟ زه یې په منه بولم. زموږ یوه اوزه هم په منه ده، کټ مټ لکه دا. ښځې د هلک په ګوړې اخریلې سر لاس تېر کړ. ورو یې وویل ولې په دې نوم بولې؟ د هلک د تندي ګونځې لا پسې ژورې شوې. ښځه ورو د نجلۍ خواته روانه شوه. هلک پسې وکتل. هغه د نارینه و غوندې لنډ واسکټ اغوستی و او لمن یې 4 کونجې سکڼل شوې وه. سړي وویل ګرانه، ته د ښه سړي زوی یې، هر څوک په خپل نامه بوله ښه. هلک په لینده کې یوه ګېټۍ کېښوده. په غرور یې وویل هغه غوباړی یا ګونګټه درته وولم؟ سړي وویل څه یې کوې؟ بېازاره دی. او دا وخت ښځې ناره کړه جماله و جماله. سړی په ګړندیو ګامونو ورنږدې شو. ښځې په بیړه وویل دسمال لرې؟ په دسمال څه کوې؟ د نجلۍ پزه ویني ده. سړي له جیبه یو کاغذي دسمال راویست. ښځې د نجلۍ پزې ته دسمال ونیو. ورو یې وویل سر دې یو څه پورته ونیسه. نجلۍ پورته وکتل. ناڅاپه د سړي په زړه سستي راغله. د یوې 7 کلنې نجلۍ په اوږده مخ کې تر غټو خړو سترګو تور اوږده باڼه راتاو و. د دا ډول سترګې پخوا لیدلې وې او په دې خړو سترګو کې بې شمېره یادونه پراته وو. په بیړه یې د نجلۍ نوره څېره تر سترګو تېره کړه، خو دا ډول وچ ژیړ او ټاپې ټاپې مخ یې د لومړي ځل لپاره لیده. نجلۍ لمر سوځولی تور او سپیره مخ درلود او په نرۍ غاړه پورې یې 3 کونجه خیرن تاویز ټال خوړ. د دې ګریوان شکېدلی و او جامې یې سوالګرو ته ورته وې. ښځې وویل یو بل کاغذ. سړي نجلۍ ته وکتل. ښځې خپله خبره تکرار کړه یو بل کاغذ. بیا یې هم ځواب وانه ورید. دا ځل یې په لوړ غږ ویل جماله. سړي یوه جټکه وخوړه. ښځې ورو وویل ته ښه یې؟ سړی حیران شو. ها څه دې ویل؟ ته ښه یې؟ او ښه یم. ښځې نجلۍ ته مخ ور واړاوه. لوېدلې یې؟ مخکې تر دې چې نجلۍ څه ووایي سړي په بیړه وپوښتل له چا لور یې؟ ښځې په حیرانۍ سره سړي ته وکتل. نجلۍ ورو وویل د ابۍ. سړی په خبره کې ورولوېد. اصلي نوم یې څه دی؟ ابۍ. سړي ښځې ته وکتل. هغې وچې سترګې ورته نیولې وې. دی وارخطا شو. بیا یې په تندي کې ګونځې پیدا شوې او په خواشینۍ یې وویل ما وبښه، د جیمز لور را په زړه شوه. ښځې په حیرانۍ وپوښتل کوم جیمز؟ ته یې نه پېژنې؟ لور یې کرسټینا نومېده. د دې نجلۍ غوندې وچه کلکه وه. په هغې مې ډېره خواري وکښله، خو کرسټینا سرطان درلود، مړه شوه. ښځې په خوابدي غږ وویل جماله ته ډاکټر یې، د دې نجلۍ په مخ کې باید داسې خبرې ونه کړې. سړي وخندل. دا خو جکه جوړه ده او بل دا ماشومان لا په دې نه پوهېږي چې سرطان لا څه بلا ته وایي. ښځې تندی تریو کړ. نجلۍ ته یې مخ ور واړاوه. ویې ویل ښه زړګیه، ژاولې دې خوښېږي؟ نجلۍ په بیړه وپوښتل کومې دي؟ ښځې هغې ته یو درجن ژاولې ونیولې. نجلۍ وویل ټولې زما؟ هو ټولې ستا. نجلۍ په یوه ژاولې خپل چینجن غاښونه ټینګ کړل او نور یې په خپله لمن کې واچولې. ښځې ورو وویل پلار دې څه کار کوي؟ نجلۍ ټوخي واخیسته. ښه شېبه یې وټوخل او بیا یې شنو زرغونو جنډو ته وکتل. هغه مړ دی. اوف ما وبښه. ولې؟ د ښځې په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. هېڅ. دا وخت څو تېره غږونه پورته شول. ښځې ورو وویل لکه چې موټر جوړ شو. سړي نجلۍ ته کتل. ښځې خپل غږ په زوره کړ. تا ته وایم. سړی ورخطا شو. څه دې ویل؟ موټروان هارنونه وهي. نو بیا؟ ښځې په حیرانۍ هغې ته وکتل. سړي په بیړه وپوښتل چادري دې څه کړه؟ ښځې خپل سر وخوځاوه. تا ویل چې په موټر کې یې پرېږده، ګرمي ده. هو رښتیا، ځه چې ځو. یوه وړه او نمجنه تیاره کوټه کې یو سړی پروت و. یوه ښځه راغله، د سړي تر څنګ کېناسته. ښه شېبه یې د هغه د سپین مخ او پټو سترګو ننداره وکړه. بیا یې خپل ګونځې ګونځې لاس د سړي پر پراخ تندي کېښود. خپلې نرۍ او زیږې ګوتې یې د هغه په تورو ویښتو کې تېرې کړې. ورو یې وویل جماله ناوخته دی. سړي خپله سترګې پرانیستې. یوه شېبه یې ښځې ته وکتل. پر اړخ را واوښت او سر یې د ناستې ښځې پر زنګانه کېښود. سترګې پټې کړې او په خوبولي غږ یې وویل مورې تر اوسه دې لا په زړه دي؟ ښځې خام دیوال ته ډډه ولګوله. موسکه شوه او خړې شونډې وخوځېدې. هغه ورځې څنګه له زړه ایستلی شم چې ته به ویده وي او ما به ستا په ویښتو کې سپږې لټولې. دا وخت له خندا سره ګډ یو غږ واورېدل شو. ښه نو ته په وړکتوب کې سپږن وې ها؟ زړې ښځې ورته وکتل او په خندا یې وویل اوه ګلالۍ راځه لورې راځه.
ګلالۍ د جمال خواته ور روانه شوه، خو سړی نیغ کېناست او په بیړه یې وویل دلته نه، هلته په هغه توشکه. ګلالۍ تندی تریو کړ. ولې؟ جمال زړې ښځې ته وکتل. مورې دې ته یو څه عقل ور زده کړه، دا د قرهباغ په رواجونو نه پوهېږي. نجلۍ پر سړي د بالښت وار وکړ. زړې ښځې وخندل. جمال وویل سمه دمه لیونۍ ده. زړې ښځې ګلالۍ ته وکتل. خو خوږه ده. ګلالۍ د زړې ښځې په ټټر سر ولګاوه. جمال ته یې سترګې ور واړولې او په خندا یې وویل له مور څخه دې د خبرو چل زده کړه. جمال مسک شو. مورې د هغې په چاپلوسي ونه غولېږې، ته ورته وګوره ټیکری په غاړه کې پروت دی. زړې ښځې د نجلۍ په سپینه ټنډه خپلې خړې شونډې کېښودې. هغه یې ښکل کړه. جمال ته یې وکتل او په خندا یې وویل دې خوارکۍ دا وطن څه لیدلی دی، زده به یې کړې، په هر څه به پوه شي. جمال خپل تندي ته څپېړه ورکړه. ای خواره قسمته، مور مې هم ور واړوله. له دې سره ټولو وخندل. دا وخت د پیالو د رېږدېدو غږ شو. یوې نجلۍ یو پتنوس په غولي کېښود. بېرته ولاړه شوه. پرده یې کش کړه. د جمال سترګې وبرېښېدې. په بیړه یې ګړۍ ته وکتل او په حیرانۍ وویل 9 بجې دي. وروسته یې خپلې مور ته مخ ور واړاوه. پلار خو مې خوښ کړه، یا غوسه نه کوله؟ زړه ښځه مسکه شوه. سهار جومات ته تلو، خو په تا یې زړه ونه شو. ویلې چې ستړی دی، اوږد مزل یې وهلی، پرېږده یې ویده دې وي. جمال وخندل. مورې ستا په زړه دي. پلارجان به هر سپې د چاو د لمانځه ته راویښولم. یو سهار دی جومات ته ولاړ چې زه بېرته خوب وړی وم. او زړې ښځې وخندل او په خبره کې ور ولوېده. او کله چې بېرته راغی نو زه ستا مخې ته ودرېدم او لښته زما مټ ته سیخه شوه. جمال د خپلې مور لاس په خپل مټ کې ټینګ کړ. تازه راغلې نجلۍ ته یې وکتل. هغه په غوښه پټه وه. منځنۍ ونه یې درلوده او ویښته یې دومره تک تور و چې د هغې پر سر له ټیکري سره توپیر نه کېده. جمال ورو وویل مورې 10 کاله څومره ژر تېر شول. زه چې له کوره تلم په هغه کال لا ګلغوټۍ سرتور سر د باندې ګرځېده، خو اوس چټه پیغله ده. زړې ښځې وخندل. هغه وخت خو لا ته هم سره خوله ژڼکی یا هلک وې. جمال وویل زه به مخ ته یو 2 لپې اوبه ور واچوم. له دې سره ولاړ شو او له کوټې ووت. ګلالۍ وپوښتل تره مې چېرته دی؟ زړې ښځې وویل سهار وختي پټیو ته ولاړ، دهقان ناول را لېږلی و چې درمند اخلي. درمند؟ زړې ښځې وخندل. او زویه درمند، دلته چې کله غنم پاک شي نو دهقان یوه کوټه یا ډیرۍ ورنه جوړوي. بیا دا کوټه د غوړو په ټیمانو پیمانه کیږي. وروسته بادار، دهقان، ملا او ډم هر یو خپله برخه غنم خپلو کورونو ته وړي. دا وخت جمال کوټې ته راغی او اورسۍ ته نږدې په یوه خړه توشکه کېناست. خپلې خور ته یې مخ ور واړاوه او ویل که دا بوره یو څه کمه کړې. ګلغوټۍ په بیړه وویل ښه ده لاله. جمال خپلې مور ته مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل د خورکۍ واده ته څو ورځې پاته دي. د ګلغوټۍ غومبرې سره شول، سر یې وځړېده او په بیړه له کوټې ووته. جمال او زړې ښځې وخندل، خو ګلالۍ په حیرانتیا وپوښتل ګلغوټۍ ولې داسې په منډه ولاړه؟ جمال وویل هغه وشرمېده. د ګلالۍ حیرانتیا ډېره شوه. ولې؟ څو ورځې وروسته یې واده دی. نو څه؟ جمال مسک شو. دا لندن نه دی، غزنی دی. غزنی دلته بیل رواجونه دي. زړې ښځې وویل ګلغوټۍ ځکه شرمېدلې ولاړه شوه چې د خپل واده نوم یې واورېد. ګلالۍ په بیړه وپوښتل په دې کې نو د شرم خبره څه ده؟ زړې ښځې وخندل. بس نو دا وطن همداسې دی، له پخوانیو راپاته دي. ګلالۍ یوه شیبه فکر په مخه کړه، بیا یې په بیړه وویل نو زه هم باید وشرمېږم؟ جمال وخندل. هو نو ولې ته بې شرمه یې که څنګه؟ بوډۍ له خپل زوی څخه د خبرو وار واخیست. نه لورې ته به ولې شرمېږې؟ دا خو ستا د تره کور دی. په خپل کور کې چا شرم کړی او بل ته خو د انګریز په وطن کې پیدا شوی یې، همالته دې عمر تېر کړی. او دا وخت یو دروند ټوخی واورېدل شو. بوډۍ ژر په خپلو سپینو ویښتو ټیکری ورکش کړ. جمال ورو ولاړ شو او ګلالۍ په حیرانۍ سره وره ته وکتل. په وره کې یو ګردی سړی ودرېد. دی له ونې ټیټ راوتلې ګېډه یې درلوده او پاسنۍ شونډه یې په ګڼو سپینو ویښتو کې پټه وه. د وار له واره ګلالۍ ته وکتل او په خندا یې وویل ورېره ګله خو به خفه شوي نه یي. ګلالۍ مسکه شوه. تورې غټې سترګې یې وځلېدې، خو څه یې ونه ویل.